ایرن اویا کلن سپین ږیری دی، خو له دې سره د زړو عمر لرونکو کسانو د 100 او 200 مترو ځغاستې په سیالۍ کې ډېر ریکارډونه مات کړي. د 200 مترو ځغاستې په سیالۍ کې ټاکل شوې فاصله په 40 ثانیو کې ووهله، په داسې حال کې چې مخکینی ریکارډ یې 15 ثانیې و. ایرون وایي د بوډاوالي احساس کول اصلاً یو رواني حالت دی، سره له دې چې زه تقریباً 100 کلنۍ ته نږدې شوی یم، خو لا تر اوسه هم له ځوان طبیعتۍ داسې خوند اخلم چې له مانه په عمر کې 20 یا 30 کاله کشران خلک هم نشي اخیستی. زه لا هم سیالۍ کولی او ریکارډونه ماتولی شم. هیترو توتاکی مشهور جاپانی لیکوال او د هیڅوک پوره نه دی کتاب خاوند دی. هغه کتاب چې تر 4 میلیونو ډېرې نسخې خرڅې شوي، سره له دې چې دی بدشکله او بې پښو او لاسو پیدا شوی و، خو دې ټولو خنډونو هیڅکله د ځان له ارزښتمن کولو او پر هغې نړۍ له اغېز غورځولو منع نه کړی شو چې دی پکې اوسېده. هغه مهال چې بارب جویرا کوچنی و، د برقي شارټ په پایله کې یې دواړه لاسونه وسوځېدل چې بیا وروسته ترې له اوږو پرې کړای شول. هغه دې معیوبیت ته تسلیمه نه شوه، بلکې د خپلو خورلڼو له لوري لرې شخن کېدو او ازارېدو سره سره یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. واده یې وکړ او ماشومان یې وزېږول. بارب تکواندو پر تکواندو سربیره موټر چلول هم په ښه توګه زده کړل، داسې چې ښي پښه به یې پر سټرنګ او چپه پښه به یې پر بریک ایښوده. د خپلو پښو په مرسته به یې پخلی کاوه، جامې به یې بدلولې، ماشومان به یې پاکول، غسل به یې ورکاوه او جامې به یې وربدلولې. د بارب په اړه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځان ته د یوې معیوبې په سترګه نه ګوري، ځکه هغه پر دې قادره ده چې له خپلو شاوخوا خلکو سره احساسات او مینه تبادله کړي. او لکه هغه چې پخپله وایي، حقیقي معیوبیت دا دی چې د انسان زړه له مینې تش او عواطف وچ کلک وي. له همدې امله ده چې بارب خپل ماشومان د خپلو پښو په مرسته خپلې سینې ته نږدې کوي او د زړه په مینه یې روزنه او پالنه کوي. دا د یوه مشهور انګریز شاعر لارډ د ماشومتوب کیسه ده. هغه د خپلې نیا په نوم پر یوې ډبرې یوه قصیده ولیکله، تر څو د هغې تر مړینې وروسته یې پر قبر کېښودل شي. نیکه یې قصیده ولوستله، خپل لمسي ته یې 10 شلنګ د هغه مهال روپۍ ورکړې او ورته ویې ویل، بچیه دا دې د شعر لومړنۍ نغده ګټه شوه، خو کولی شم دا هم ووایم چې دا به د وروستنۍ ګټه هم وي، ځکه په خپلو شعرونو به هیڅ مال راټول نه کړای شي. د لارډ د نیکه وړاندوینه سمه نه وه، ځکه لمسی یې د لویو انګلیسي ژبو شاعرانو په ډله کې لومړی مقام ترلاسه او د خپل شعر له لارې یې ډېر مال راټول کړ. نو ګرانه اورېدونکیه، کیدای شي ځینې مهال دې په داخل کې په ناغوښتل شوي توګه هیله له منځه ولاړه شي، نو له سره راپورته شه، مقاومت وکړه او د چا خبرو ته غوږ مږده، ان که تا ته تر ټولو نږدې کس ستا د ناکامېدو خبره هم وکړي.